د مازدیګر لمونځ روا شوی و. حاجي داود چې د ماښامنۍ ډوډۍ لپاره سودا پسې دوکان ته تللی و، له راګرځېدو وروسته یې دوه کورني چرګان حلال کړل. د کور په ښځو یې د ماښام لپاره د ښې ډوډۍ تیارولو غږ وکړ او بیا په مینځلو لاسونو د بیټک یا میلمه ځای خواته ورغی. محمود چې ده ورته د بیټک په دروازه کې د پیرداري وظیفه ورکړې وه، تر اوسه هلته ناست و. حاجي داود ترې پوښتنه وکړه چې ماشومان خو بیټک ته نه وي راغلي. هغه ډاډ ورکړ چې هیڅوک یې نه دي راپرېښي. دوی د مسلح طالبانو د راتګ خبره ځکه له ماشومانو پټه ساتله چې کیدای شي ګاونډیان خبر کړي او له دې لارې خبره تر عسکرو ورسیږي. حاجي داود ساعت ته وکتل. د دې وخت و چې مجاهدین له خوبه راپورته کړي تر څو د مازدیګر لمانځه ته تیاری ونیسي. کرار یې د کوټې ور خلاص کړ. د تیزو عطرو توږه مې تر پوزه شو. مجاهدین د بیټک په غولي لیکه پراته او غرق ویده وو. سرو ته یې ټوپکې، چانټې او د مخابرو انتنونه ښکارېدل. یوه شېبه یې سیرو ته ځیر شو. کلونه وروسته یې په لومړي ځل د مجاهدینو په لیدو تنده ماتېده. ملا مبارز چې ګډ وډ ویښتان یې پر مخ را پراته وو، جدي څېرې، لمر وهلي رنګ او وچو شونډو یې د یوه لالهانده او سرګردانه مجاهد تصویر وړاندې کاوه. انجینر آصف چې سوچه ږیرې د معصومې څېرې ښکلا دوه برابره کړې وه، په خولې شوي تندي کې نورانیت پړه کېده. قاري افضل تر ټولو مټور او په بدني لحاظ قوي ښکارېده. له نوې ټوکېدلې ږیرې یې معلومېده چې د عمر په تناسب یې بدن ډېره وده کړې. د هغه څېره یوه عام کلیوال طالب ته پاتې کېده او حاجي داود فکر کاوه لکه مخکې چې یې هم لیدلی وي. خو هغه مجاهد چې په لیدلو یې حاجي داود فکر لا وکړ انور شاه و. هغه د جذاب نارینه حسن څښتن و. پر سپین پوست یې نریو بریتونو او نوې راغلي کړۍ کړۍ ږیرې څېرې ته جذابیت ورباښه. تر نورو مجاهدینو د پیکي ویښتان اوږده او داسې معلومېده لکه نازولی چې رالوی شوی وي. د هغه که څه هم زړې خړچکې جامې پر تن وي، خو له ایحته یې داسې ښکارېده لکه همدا نن چې د ناز او نعمت له ژونده د جهاد ستړي مزل ته ورکډه شوی وي. د حاجي داود په دې نازولي زلمکي زړه وسوځېد. یو ځل بیا غرې ونیولی شو، بېرته په شا راوګرځېد او په مبارزې د پاڅېدلو لپاره غږ وکړ. شېبه وروسته مبارز او ملګرو یو دسونه تازه کول او حاجي داود د بیټک له غولې توشکې او بالښتونه ټولول. ملګرو چې اودسونه تازه کړل، مبارز ولاړ شو او خپل څادر یې د غولې په منځ د لمانځه لپاره پراخ هوار کړ. خلاصه په نه و جوړ شوی چې محمود د بیټک له کړکۍ نه بهر ولیدل چې د کلا خواته یې ماما ادم خان را روان دی. په حاجي داود یې غږ وکړ چې ماما خو هم را روان دی. حاجي داود چې ولیدل چې ماما یې له بایسکل نه پیاده شوی او کرار کرار د دوی د کور پر خوا پر غځېدلې نرۍ لار را روان دی، رنګ یې وتښتېد. محمود ته یې وویل چې دا به اوس څنګه کوو. مبارز چې د دوی وارخطایي حس کړې وه، ویې ویل که بد سړی نه وي را دې شي، مشکل نه لري. خو حاجي داود ورغبرګه کړه، بد سړی نه دی، خو تیار د BBC خبریال دی، که خبر شو منې به ټوله دنیا خبره کړي. حاجي داود وروسته وویل چې اوس یې کور ته هم نشو بیولی، ځکه همیشه دلته پیټک کې کینی، او که تاسو ته په کور کې یوه کوټه خلاصه کړو نور مشکل نشته، خو ماشومان خبرېږي او هغوی بیا دنیا خبروي. حاجي داود ورخطا غوندې و او لار ترې ورکه وه. وروسته یې مبارز ته وویل چې تاسو لمنځونه کوئ او خپل په چټکو ګامونو له کوټې ووت. 2 کلا مخې ته ورغی. ماما یې لا 10 ګامه له کلا لرې و. دی په تیز قدم ور مخکې شو، روغبړ یې ورسره وکړ او بایسکل یې ترې ونیو. حاجي داود ته په ذهن کې یو چل ورزده شو. د دې په ځای چې له ماما سره د کور پر خوا روان شي، هملته په لاره کې ورسره ودرېد. اوږد روغبړ او روغ رنځور پوښتنه یې په ولاړه وکړه. د مجلس په وخت کې کرار د بایسکل مخه د کلا له خوا مقابل اړخ ته راتاو کړه. وروسته په مجلس کرار همغې خواته روان شو او ماما یې هم ګام ورسره واخیست. په خبرو کې له کلا لرې کېدل. حاجي داود وروسته ماما ته وویل چې شپې ته راسره پاتې شه. ماما یې ځواب ورکړ چې نه، شپه نه کوم، مازدیګر دی، بېرته ځم، هسې پوښتنه مې کوله. له حاجي داود نه یې بایسکل ونیو، لږ مجلس یې لا وکړ او بیا یې په بایسکل پښه واړوله او روان شو. مبارز او ملګرو یې لمونځ کړی و او په خفیه ذکر بوخت و چې حاجي داود کوټې ته راغی. هغه خوښ معلومېده چې د ماما له لانجې خلاص شوی دی. مبارز وروسته د ماخوستن لپاره په پلان خبرې وکړې او د ملګرو نظر یې وغوښت. مشوره په دې راغله چې ډوډۍ به وختي خورو، ورپسې به د ماخوستن لمونځ همدلته کوو او بیا به وځو، تر څو میزایل په وخت انتقال کړی شو. حاجي داود وویل چې ماښام ته دی هم ورسره ځي. مبارز ورته وویل چې حاجي صاحب ستا همدا خدمت بس دی چې ملګري دې په نس ماړه کړل. خو حاجي داود ویل جهاد مې لوی ارمان دی او کوم خوند چې ما د ځوانۍ په وخت کې په جهاد کې لیدلی، بیا مې په ټول ژوند نه دی لیدلی. قاري افضل مبارز ته وویل
چې راسره لاړ دې شي چې مزایل زیات یوسو هم غټه خبره ده. حاجي داود وویل بله خبره دا ده چې زه دلته بلد یم. تاسو شاید داسې مناسب ځای په تیاره کې پیدا نه کړئ او نه هم د پیارټي اندازه ولګولی شئ. د پخوا جهاد له وخته زما تجربه دا ده چې میزایل کله یو څه لوړ ځایه لاندې خواته پیر شي هدف ښه لګیږي. پورته د دښتې په خوا کې ماته یوه لوړه ساحه معلومه ده. که له هغه ځایه یې پیارټي ته برابر کړو انشاءالله مخامخ به لګیږي. د حاجي داود دا وروستۍ خبره د مبارز هم خوښه شوه او بیا یې ورته وویل چې دغسې ده بیا نو رابلده ته یې موږ خو اس په توکل راوتلي یو. د ماخوستن له لمانځه وروسته چې ملګرو چانټې تر ملا او د بوټونو تسمې یې ټینګولې کتلې چې حاجي داود هم چانټه تر ملا او له خپل نوي کتکونداغې کلاشینکوپ سره ولاړ دی. د هغه د کلاشینکوپ بند په مرمیو جوړ او په میل پورې یې کوچنی زونډی زنګېده. ملا مبارز چې ټوپک ولید ترې وایخیست لاندې باندې یې وکوت. ماشاءالله یې وویل او بیا یې په خندا حاجي داود ته وکتل. دا په مریو جوړ ټوپک مې په ودونو کې لیدلی و چې خلکو به هوایي ډزې ورباندې کولې. دا د اول وارې د جهاد په کار کې وینم. شپه پخه شوې وه چې دوی مزایل په شا ټاکل شوي ځای ته ورسېدل. ټولو یو یو مزایل په وګاډولی و. یوازې حاجي داود او قاري افضل په ګډه یو زیات راواخیست چې په لاره به کله یې و او کله بل اخیست. مزایل د کوم توپ درنې انفجاري مرمۍ وې چې کافي وزن یې درلود. حاجي داود چې تر ټولو مخکې روان و دوی د دښت خواته پورته کړل او هلته یې ریګزار لوړې ته وخېږول چې لاندې په څه مسافه کې ترې د امریکایانو د پیارټي رڼاګانې ښکارېدې. مبارز یوازې حاجي داود آصف او قاري افضل ورسره پرېښودل او نورو ته یې وویل چې شاوخوا منتظر شي تر څو دوی کار خلاص کړي. بیا یې د مزایل په اماده کولو کار پیل کړ او شیبه وروسته یې ملګرو ته وویل چې په غوږونو کې ګوتې ورکړي چې مزایل پیرېږي. مبارز د راکټ له مرمیو رایستلې باروتي پلته د میزایل په بیخ پورې ونښلوله. ورپسې یې په سګرټ بلونکي اور ورکړ او شیبه وروسته له درانه فشار سره میزایل په هوا شو. لکه حاجي داود چې ویلي و میزایل مخامخ په پیارټي ورغی او شیبه وروسته د درانه انفجار غږ په خاموشه فضا کې غبرګ شو. حاجي داود چې د میزایل له لګېدو سره یې په زوټه د الله اکبر غږ وکړ مبارز ته یې وویل چې همدغه هدف درنه خطا نه شي. ډېر په ځای ولګېد. مبارز هم د آصف او قاري افضل په مرسته یو په بل پسې مزایل اماده او پیر کړل. خو لا یې وروستی مزایل نه و پیر کړی چې د پیارټي له خوا د څرخکو غږ واورېدل شو. د وروستي مزایل پلتې ته له اور ورکولو سره یې په ملګرو غږ وکړ چې د شمال خواته په ده پسې په بیړه حرکت وکړي او څومره ژر چې کیدی شي له دښتې د ځان باغچو او پټیو ته ورسوي. په همدې کې یې ولیدل چې دوه څرخکې له پیارټي نه راپورته شوې او د دښت خواته یې په ټیټه ارتفاع الوت وکړ. حاجي داود چې د څرخکو پړکېدونکې اشارې یې څارلې مبارز ته یې وویل اندېښنه نه ده په کار. مخه یې له موږ چپه ده ډېرې لیرې تېرې شوې. دوی به شاید د غرو لمنې څاري. خبر نه دی چې موږ یې د غوږ بیخ ته ورغلي یو. مبارز چې له ټولو وروسته روان و مسلسل یې په ملګرو نارې وهلې چې ګام چټک کړي. څرخکې لیرې لاړې او د غره اړخ ته یې په دښته کې دوره وخوړه. بېرته د پیارټي خواته راتاو شوې. له دوی نه په څه فاصله کې یې په دښته کې دورې وخوړې. وروسته یوه څرخکه د غره خواته او بله د دوی په خوا راغله. مبارز او ورسره نږدې ملګري یې افضل په ځمکه ځانونه وغورځول او په ملګرو یې هم د پروت غږ وکړ. په همدې کې څرخکې پیرونه شروع کړل. له ځمکې سرې لمبې پورته شوې. څرخکې لور د لوره ضربې چلولې او دوی په ځمکه پورې سریښ وه. مبارز لاسونه په غوږو کې نیولي وو. زړه یې دربېده او په ژبه یې د حفاظت اذکار ویل. څرخکې زړه تش کړ او بیا د پیارټي خواته لاړه. مبارز چې سر راپورته کړ ځای ځای د سوځېدلو بوټو سپرغۍ معلومېدې او فضا د باروتو بوی په سر اخیستې وه. په همدې کې انجینر آصف په مخابره کې غږ وکړ داسې ښکاري چې دښمن لیدلی یو او ځای مو کشف شوی دی. که په بیړه له دې ځایه ونه وځو کیدای شي ټانکونه هم راووځي او محاصره مو کړي. دا د جنګ ځای هم نه دی. مبارز تکمه ونیوله. په ټولو یې غږ وکړ چې په بیړه د باغچو خواته حرکت وکړي. افضل ته یې وویل چې زه درپسې یم ته په بیړه مخکې شه. ملګري وشمېره چې څوک پاته نه شي. نور ملګري تر مخ او مبارز تر شا په چټکو ګامونو د باغونو خواته په ځغاسته وه. افضل وروسته مبارز ته وویل چې ملګري یې شمېرلې پوره کسان د باغونو خواته روان وه. مبارز الحمدلله وویل او خوشحاله شو چې څوک یې نه دي لګېدلي. شیبه وروسته دوی تر یوه کنډو باغچې ته واوښتل چې ټول ملګري را یوځای شول تر یوې ونې لاندې سره راټول شوه. په دښته کې لا هم څرخکې ګرځېدې چې حاجي داود د پیارټي اړخ ته رڼا ته په اشاره وویل داسې ښکاري چې ټانکونه هم راووتل.
مبارز حاجي داود ته وویل له تا نه نوره اجازه اخلو چې بیړه وکړو ښه ده. تر اوسه لا شپه پاتې ده. انشاءالله موټا خان ته ځان رسولی شو. تا ته دې الله تعالی اجر درکړي. ډېر خدمت دې وکړ. الله تعالی د خدمت قبول کړه. حاجي داود وویل چې ناوخته ده، که نن شپه ورسره لاړ شي شپه به د ده په کور کې وکړي او سبا ماښام به خپل ځای ته حرکت وکړي. خو مبارز وویل چې له دې ځای نه همدا نن باید ځان وباسه. سبا به ضرور امریکایان شاوخوا پلټنې کوي. په همدې سره یې له حاجي داود نه رخصت واخیست. هغه د کور په خوا او دوی د موټا خان پر خوا روان شول. ښه مزل یې کړی و چې د یوه کاریز اوبو ته ورسېدل. مبارز چې مزلو وهلی او سخت تږی و همدلته کېناست. شېبه وروسته نور ملګري هم راورسېدل. چا په لپو اوبه څښلې او چا په مخ او سر تویولې. همدلته دوی په مجلس و چې مبارز وپوښتل شرافت انورشاه چیرې دی؟ یوه شېبه ټول غلي شول. قاري افضل وویل را روان به وي، کیدای شي وروسته شوی وي. خو نورو ملګرو وویل چې له بمبار وروسته یې بیا نه په یادېږي چې له دوی سره دې ملګری و. مبارز له افضل نه وپوښتل ما تا ته ونه ویل چې ملګري وشمېره؟ افضل وویل خو ما وشمېرل. موږ چې پرون را روان شوي وو ټول 6 کسان یو. موږ 4 د حجرې ملګري له تا او انورشاه سره 6 نفره کېږو. همالته د بمبار په وخت کې خو زه او ته سره نږدې وو. نور ملګري چې په تیاره کې ما صحیح کړل 4 کسان وو چې د باغچې خواته روان وو. نو 4 او 2 6 ځکه مې تا ته ویل چې ملګري پردي. انجینر آصف وویل هلته خو یو حاجي داود هم را سره و. د آصف په خبره د افضل زړه وښوید او مبارز هم په وارخطایي وویل هو بالکل، ما هم چې ملګرو ته کتل کم راته نه ښکارېدل، خو دې ته مې نه و پام چې حاجي صاحب خو همدلته را سره ملګری شوی دی. مبارز څو ځله په مخابره کې غږ وکړ شرافت شرافت مبارز شرافت، خو ځواب یې ترلاسه نه کړ. وروسته تر څه وخته په دې وغږېدل چې څه باید وکړي. مشوره یې په دې راغله چې اوس یې کافي مزل کړی. شپه په تېرېدو ده، که دلته ورباندې ورځ شي ټولو ته مشکل جوړېدی شي. بل دا چې اوس په هغه دښتې ته ضرور امریکایان را رسېدلي وي. افضل غلی و. انورشاه یې په زړه کې ولاړ و. مبارز چې د عملیاتو خوښي یې په اندېښنه بدله شوې وه ملګرو ته یې وویل چې ناوخته کول نه دي پکار، اوس باید ځان ورسوو، بیا به سبا ورباندې غږېږو. دوی د کاریز له اوبو پاڅېدل او په چټکو ګامونو روان شول.